سعد وی چې ما اسلام راوړو څنګه مې راوړو رضی الله تعالی عنہ ول زه د شپې ودیم خوب ګورم دومره په تیاره کې روانې مصر ته نخکاری نه خلاص او نه غسلاس په تیاره کې روانې یوازې ول په یو ځای کې مې نظر ولګېدو په هغه ځای کې لږه غونتې رڼا ده هغه ته چې لاړم نو 3 کسان ناست هغه رڼا خوا کې یو ابوبکر دی یو زید ابن حارثه دی یو علی مرتضی دی رضی الله تعالی عنہ د هغې خوا کې رڼا وه او بقایا ټوله دنیا داسې تورتم ده چې ما ته په دې خوب کې ښي او ګس لاس نه ښکاري تیارې د وجې نه سهار شو ابوبکر ته راغلم ابوبکر ته مې یاره عجیبه خوب مې وکړو بېګا شپه څه خوب دې کتلی دی دا ټوله دنیا تکه تیاره ده داسې تیاره ده چې ما ته څه ښکاري نه زه یوازې یک تنها روان یم او په یو ځای کې مې څه خلک وکتل یو ته وی یو علي دی رضی الله تعالی عنه او یو د سره یو غلام د زید ابن حارثه تاسو ناست وئ خو په تاسو باندې رڼا وه ابوبکر لاس نه ونیو وی راځه چې بودیزم د الله رسول ته د الله رسول خاله چې لاړو هغې ورته خبره وکړه هغې ورته ویلې وی دا ټوله دنیا د کفر تیارو نیولې ده دا ټوله دنیا د شرک تیارو نیولې ده دا ټوله دنیا په غلطه معنی ده یوازې د قدرې کسان دي چې زما دین یې منلی زما شریعت یې منلی دی دوی په رڼا کې دي دنیا کې هم رڼا آخرت کې هم رڼا ساده دعوت در کوم زما اسلام ومنه زما ایمان ومنه زما چې کوم قرآن راوړی دقه ومنه ته به هم دې خلکو سره په رڼا کې شریک شو سعد ورته ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ لاس مخامخ کو او سعد هلته د الله د رسول په لاس باندې به اسلام وي